افغانان بیا طالبان او پاکستان ته ولې غوسه دي؟ د ولسمشر غني فیسبوک پاڼه چا حق کړې وه او افغانانو څنګه غبرګون ښودلی دی؟ کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. مجید قرار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د ولسمشر له پاڼې خپاره شوي پیغامونه د طالبانو طفلانه او کوڅه ډبی عمل دی. قرار وایي د ولسمشر له پاڼې لیکنې او پیغامونه د ولسمشر لخوا نه بلکې د پنجاب اجیرانو لخوا خپاره شوي دي. یوازې همدوی د ارګ کمپیوټرونو ته لاسرسی لري. قرار وایي دا طالبان څومره ټیټ او پریوتي خلک دي. په ورته وخت کې باجي عثماني په خپله فیسبوک پاڼه لیکي وایي 40 هیوادونه مات کړ، بیا هم دې ته اړ دي چې یو بېواکه ولسمشر پاڼه حق کړي او له دې لارې له نړیوالو خیرات وغواړي. دوی پوهیږي چې یو منتخب ولسمشر که هر څومره له واکه ګوښه کړی شي بیا هم د خپل ولس په زړه کې ځای لري او نړیوال ولسونه ورته درناوی کوي. ولسمشر شهید ډاکټر نجیب ته وګوره چې 25 کاله مخکې شهید کړل شوی و خو اوس هم د خلکو په زړه کې دی. عثماني زیاتوي بلا مو وهه دا پیغام به مو د مولانا هیبت الله په خوله خپور کړی و، اقلا خلک به خو خبر شوي وو چې سړی شته او که نه. بلخوا وږمه افغان په خپله فیسبوک پاڼه لیکي ولسمشر غني نظربند دی. تر هغه یو ویډیویي کلیپ وروسته چې غني غوښتل له ولس سره پر نوموړي د شوي کودتا جزئیات شریک کړي مخه یې نیول شوې ده. په ورته وخت کې مسکا د په من حق دی په دې فیسبوک پاڼه لیکل شوي طالب ټول عمر د غدارۍ دروغجنۍ شیطانۍ کارونه کړي، نن چې طالب سره د مخابراتو وزارت په لاس کې دی نو دا منافقت یې هم وکړ چې د ولسمشر غني پاڼه یې حق کړه. عبدالصمد نیازی بیا وایي دا چې دا لیکنه هر چا کړې وي مګر دوی هم په دې پوهیږي چې ولسمشر یوازینی شخص دی چې نړۍ ته قناعت ورکولی شي او په نړۍ باندې خبرې اثر کوي. رښتیا ولسمشر یو داسې شخص دی چې په تدبیر او هوښیارۍ حتی مخالفین هم اعتبار لري. نیازی وایي له دې سره د عقدې پر ځای باید له ده څخه استفاده وشي. 20 کاله خدمت وکړ، مالی وزارت، نړیوال بانک او ریاست جمهوری کې، مګر تر اوسه یو اپارتمان هم په نوم نشته دی. په خارج کې هم کوم ځای نه لري او نه هم د چا شخصي مال باندې غصب کړی دی. په همدې حال کې بریال لیکي مطلب زموږ د ګران ولسمشر اشرف غني فیسبوک پاڼه حق شوې ده. د ګران افغانستان ټول دښمنان دې واوري چې په دا ډول بې شرمۍ او سپین سترګیتوب افغان ولس نشي تیر باسلی. افغان ولس خپل ولسمشر په رګ رګ پیژني. امینه درد بیلی کې بالکل حق شوې ده. پنجاب حق کړی ده، غواړي چې په دې ډول ځان په رسمیت وپیژني. وحید الله منصور بیلی کې د پکوړې او امارت پنجابي ډېر لوی هڅې روانې کړي دي چې څنګه د خپل اشغال په رسمیت وپیژني. یوه بیلګې دا ده چې د ولسمشر غني فیسبوک پاڼه یې حق کړې. جاوید افغان لیکلي زه بیخي نه منم چې دا لیکنه د ولسمشر غني وي ځکه چې یو ستر او مفکر انسان دومره خام فکر او احمقانه نظر نشي ورکولی. تاسل امیر بیا لیکي چې بابا دومره لنډه موده کې دومره زحمت ایستلی که انسان عاقل وي نو هیڅکله یې نه هیروي. شیرین درانی بیا وایي زما ویده افغانانو. اشرف غني په خپل ټویټ باندې لیکلي چې زما فیسبوک پاڼه حق شوې، له پرون راهیسې هر څه چې پرې خپاره شوي زما پورې اړه نه لري. عرفان خان بیا لیکلي دا هم د متقي عزیز رحمان د شاګردانو بل شرم. وایي چې 52 هیوادونو ته ماته ورکړې خو بیا هم د ولسمشر غني فیسبوک حق کوي او د هغې له طرفه د خپل ځان په نوم لیکنې کوي. دا لوی شرم به چیرته وړو؟ نصیر خان بیا ورته لیکلي طالبانو تاسو څومره ذلیل او ټیټ خلک یاست، لا به نور څومره ذلیل کیږي. پنجابیانو د ولسمشر پاڼې لیکنه او بیان د ولسمشر لخوا نه بلکې د پنجاب د اجنډانو لخوا شوي. لکه څنګه چې پنجاب په امرالله صالح باندې یو ویډیو جوړه کړې وه داسې نن یې د فیسبوک له لارې د ولسمشر غني له طرفه د خپل ځان د پیژندلو لپاره یوه لیکنه خپره کړه. ازادي راډیو بیا لیکلي دي ګوښه شوي ولسمشر اشرف غني په یو ټویټ کې ویلي چې د ښاغلي غني د فیسبوک پاڼه له پرون راهیسې حق شوي. دا خبره وروسته له هغې وشوه چې د ولسمشر غني د فیسبوک په پاڼه یو مطلب کې راغلی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحاقزی وینا کوي. د فیسبوک په دغه مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل شوي و چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې شي باید اوسني حکومت سره تعادل وکړي او ورسره مرستې وکړي. مخکیني ولسمشر اشرف غني ته نږدې سرچینو ویلي چې د هغې فیسبوک پاڼه حق شوې ده او له کنټروله وتلې ده او خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي.
درنو لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. کوم څه چې تاسو واورېدل دا د خلکو نظرونه وو. موږ په دې اړه څه ویل نه لرو. که چیرې تاسو هم د اشرف غني د فیسبوک پاڼې د حق کېدو په اړه که څه ویل لرئ نو د کومنټ په برخه کې کولی شئ ولیکئ. د یو تلپاتې سرلوړي افغانستان په هیله.